سلامونه، وخت مو بخیر. کامران افغان یم، د یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې او نن راځو د خفګان د لاملونو په باره کې غواړم یو څو خبرې در سره شریکې کړم. د خفګان لاملونه خو ډېر زیات کېدلی شي، خو یو یې هم دا ده چې اکثره وخت مونږ له خلکو سره ځان پرتله کوو او بیا له هغه سې خلکو سره چې خورا زمونږ نه په هر څه کې لوړ موقف لري. طبیعي ده چې دغه پرتله کول په انسان منفي تاثیر کوي او خپل ځان، ژوند او کورنۍ ورته کمرنګه کیږي. فکر کوي چې زه ولې لکه د نورو په شان د یو مالداره کورنۍ څخه نه یم، زه ولې د ټولګي اول نمره نه یم. همداسې ډېر مثالونه ورکولی شو. که انسان هڅه وکړي چې د نورو خلکو په شان مثبت ټکي په ځان کې پیدا کړي نو دا بده نه ده، مګر بده هلته ده چې دا مایوسه شي او راوغورځي. که ته د یو مالداره سړي زوی نه نو هڅه وکړه چې خپله د یو مالداره سړي پلار شي. که ته د ټولګي اول نمره نه نو هڅه وکړه چې راتلونکي کې د ټولګي ښوونکی شي. دا مشکل نه ده، لږ زحمت غواړي. د ژوند دویم نوم مبارزه ده. بریالي خلک هغه دي چې خپل کار ته یې سر ټیټ کړی وي او د خلکو سره د پرتلو وخت نه لري. هر انسان کې الله جل جلاله یوه ځانګړې وړتیا نغښتې ده. د خپلو وړتیاو په لټلو پیل وکړه. ته هغه څه لرې چې بل هیڅوک یې نه لري. ځان ته په کمه سترګه مه ګوره، خلاص د خپل ژوند هیرو اوسه. رحمان بابا وایي چې غوټۍ پسې وهې په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. هڅه وکړئ. پوهېږئ کامیاب کسان هغه دي دوی هڅه وکړي، پلان جوړ کړي، ناکامه شي، بیا هڅه وکړي، بیا هڅه وکړي، بیا ناکامه شي، بیا هڅه وکړي، مګر تر څو چې خپل هدف ته نه وي رسېدلي دی لګیا وي. او ناکامه کسان پلان جوړ کړي، عملي کړي، ناکامه سي، بیا پلان جوړ کړي، بیا عملي کړي، بیا ناکامه سي، بیا ټرای پې وکړي، بیا ناکامه سي او اخر کې چې کړي ناامیده سي پرېږدي. دا ناکامه خلک دي. کامیابه خلک هغه دي یو هدف ولري او دا یې وغواړي چې دغه ته زه حتما رسېږم او دا یې ورته کار وکړي نو انشاءالله لرې نه ده چې هر انسان به خپل موخې او خپل هدف ته رسېږي.